السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ او جوړ وای، یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې به د کرونا په اړه په لاندې موضوعاتو باندې در سره خبرې وکړم. اول کرونا څه ته ویل کېږي، څه ډول ناروغي ده. دوهم دا چې کرونا سرچینې کومې سرچینې دي چې کرونا انتقالوي، او دریم کرونا څه ډول انتقالیږي. څلورم مساعد کوونکي اشخاص، کوم ډول اشخاص کرونا ته ډېر مساعد دي. پنځم د اخفاء دوره یا انکوبیشن پیریود ورته ویل کېږي، په څه ډول کومه ده، څومره وخت وروسته ناروغي رامنځته کوي. شپږم اعراض او علایم باندې د کرونا په اړه تاسو ته معلومات درکوم. اووم د کرونا په درملنې په اړه یو څه معلومات درکوو. او اتم د کرونا انذار. اول راځو کرونا چې دې ته 2019 انکواډ نوم ورکړل شوی دی. ځکه وایي کرونا چې د خپله تاج ته ویل کېږي، یا کوایډز خپله تاج ته ویل کېږي. دا تاج لرونکی وایرس دی. انکواډ ځکه ورته ویل کېږي چې ان معنا نوی وایرس دی، دا نوی رامنځته شوی دی. 2019 یا د کوایډ 19 چې ورسره څنګ کې راځي، دا ورسره ځکه لیکي چې دا په 2019 کال په چین کې رامنځته شو. او دا یو د تنفسي سیستم یو خاص سنډروم دی، یا سیویر اکیوټ ریسپیریټري سنډروم دی، خو دې ته ورته نه دی. دوهم دا چې کرونا سرچینې، هغه اشخاص چې د کرونا وایرس په واسطه ککړ شوي دي، دوی د کرونا سرچینې بلل کېږي. تر اوسه هغه اشخاص چې د کرونا وایرس په واسطه ککړ شوي دي، دا د کرونا سرچینې بلل کېږي. یعنی کوم اشخاص چې د کرونا وایرس په واسطه ککړ شي، دا په اسانۍ سره کولی شي چې نور اشخاصو ته وایرس انتقال کړي. دا د دې سرچینې بلل کېږي. دوهم څه ډول انتقالیږي؟ په د تماس په واسطه، یا د لاسونو د ستلمش په واسطه، د غېږ په واسطه، هر ډول تماس چې وي د کرونا لرونکي مریض سره تماس کېدل، دا خپله د کرونا انتقالوي. دوهم تنفسي سیستم یا افرازاتو په واسطه هم کرونا انتقالیدای شي. کله چې یو شخص هغه کرونا وایرس ولري یا وټوخیږي، کله چې افرینجی وکړي وټوخیږي، نو په دې سره د کرونا پارټیکل چې دی، د وایرس دا چاپریال ته غورځي. چاپریال څخه وروسته بیا نور سالم اشخاص په دې باندې ککړ کېږي. کوم اشخاص د کرونا ته ډېر مساعد دي؟ هغه اشخاص چې دوی زیات عمر لرونکي دي، یا تنفسي ناروغۍ ولري، په دوی کې زیاته ناروغي رامنځته کېږي. په ځوانانو کې هم کرونا رامنځته کېدلی شي، حتی په نوي زېږېدلو ماشومانو کې هم رامنځته کېدلی شي. خو هغه اشخاص چې دوی زیات عمر کسان دي، کرونا پکې زیات رامنځته کېدلی شي. انکوبیشن پیریود باندې یعنې کله چې د کرونا وایرس انکوبیشن پیریود د 1 څخه تر 14 ورځې پورې دی. یعنې په دې معنا انکوبیشن پیریود چې دا وایرس په شخص کې رامنځته شوی دی، خو په ده کې کوم اعراض او علایم نه دي رامنځته شوي. یعنې 14 ورځې وروسته په ده کې ناروغي، اعراض او علایم رامنځته کېږي، خو وایرس په ده کې موجود دی. یو بد حالت د دې وایرس دا دی چې کله چې انکوبیشن پیریود د 14 ورځو مخکې په کوم شخص چې کرونا وایرس ولري، دوی هم نور په عادي ډول نور انسانانو ته انتقالولی شي. او 14 ورځې وروسته په ده کې اعراض او علایم څرګندېږي. اعراض او علایم یې وچ ټوخی لري، تبه لري، سالنډي لري، یعنې د ساه د اخیستلو کې ستونزه لري. او ځینو ناروغانو کې د پوزې بهېدل هم ورسره وي، حتی کې ځینو کې پوزې بنده هم لري. په ځینو ناروغانو کې بیا کمه تبه لري او کم اندازه سره سالنډي لري. هم د دې لپاره درملنه د دې لپاره طبي کارپوهان په دې نه دي توانېدلي چې کوم داسې درمل رامنځته کړي چې د کرونا په مقابل کې ځواب ورکړي. خو بیا د طبي پرسونل، د طبي کارپوهانو د څار لاندې، یا د طبي ډاکټر د څار لاندې یو شی چې ښه شي. کرونا انذار یې خراب نه دی، خو په ځینو اشخاصو کې چې هغه تنفسي سیستم ستونزې ولري یا زیات عمر دي، په دوی کې انذار ډېر خراب دی. یعنې د 2 هفتې وروسته په دوی کې د تنفسي سیستم اعراض ډېر وخیم حالت غوره کوي. په ځوانانو کې ناروغي هم رامنځته کولی شي، په نوي زېږېدلو ماشومانو کې رامنځته کولی شي. خو کله چې دا اعراض علایم تاسو کې د دې پیدا شول، نو باید تاسو ځانونه قرنطین کړئ او یو با تجربه ډاکټر سره مشوره وکړئ. نو دا ویډیو مې د تاسو لپاره برابره کړه. په دې هیله چې خوښه شوې مې وي. که خوښه مې وي ضرور یې لایک کړئ. همداشان د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ، تر څو د دې مشکلات څخه ټول پښتانه بچ شي. د ویډیو کتل